اللہ قرآن شریف کے فرمائی اللہ لا الہ الا ہو کہ دا عبادت لائق بے زمان بل سوک نشتا. واقعی کہ سوک پہ عبادت کے او پہ بندگے کہ دا اللہ سر شریک گنی دتا مشرک او کافر ویلے کی. عبادت پہ یو خاص طریقہ دا خود بندگی کول او پہ انتہائی عاجزے او تذلل سرا اللہ تزاری کول یو خاص طریقے سرا. دا عبادت او بندگی و من صرف دا اللہ کو دا با پا جبم کو پا عقیدہ کے بم کو او پا عمل کے بم کو. دین دا معلوم شو چی بندگی دا اغا چاکیگی که دا اغا ندلوی طاقت خاون بل نشتلے او دا دی بندگی بخدای اجرم ورکی ثواب بم ورکی دا دی چی دیو نقل عذاب بم ورکی. نورس اللہ فرمائی چی لا یجمعنکم الى یوم القیامة یولو یروز دا چی اغیتا دا قیامت رزوی اغیتا بتاسو جمع کو چی دا دی بندگی ثواب دل درکم او که زما بندگیم نی کرلی چی بیا دا اغی سزا دل درکم او چې دومره ملوی طاقت ده چې بندگی ما سره مناسب ده چې زماو کې نو بیا به زه تاسو له خامخا یو ورځ کې دا طاقت مې چې تاسو را جمع کړم. ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین د دې دلایل په قرآن شریف کې ویلي دي لږ نه ډېر چې خدای و دا مخلوق دا پاسی د قبرونو نه دا با اللہ را جمدی کئی دا اللہ تا سگران خبر ندا. اللہ وی چیزا کم کار کول غوانم او صرف کن ویم نوم کیگی. کن مانا شا انما نقول له کن چی منگ ورتدو چی شا فیکون نشیبا. اللہ نستڑی کیگی پا یو کار او نچاتا جت لری نگل کار تا نمصری تا ننقشے والا تا ننجینیر تا چاہتا اللہ محتاج ندی دا طول اللہ تا پخپل محتاج دی. نو اللہ دل تڑیر خشتہ دلیل وی جب ہم قیامت روز ترا جمع کوم وی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ وی دا زما خبر دا او زمان رشتون ذات بل نشتا نو چیزا خبرو کم اگر رشتیا دا. رونو دا غروستا چی دا طول مخلوق اللہ را یوزے کی دا طول با دا قبرون بربن پاسی لومبی جامع بخود ابراہیم علیہ السلام نور کئی اگر سر یو ظلم شویو چه کم وقت اور تا غرزاو نو جامعیتی وستیوی بربن کڑی یو دا غی دا یدیت یو فضیلت جوزی وی نو اغلب با جامع ورکی اول من لنبی اغسوک یکسا چه اغتا با جامع دا قیامت پر رضواغ اشتولی شیغی با ابراہیم علیہ السلام او دا خلق که دا قبرون نپاسی دا بخپیب لخپیب او طول بنا سونتی کما بدأناکم اللہ وجی سنگ میں پیدا کرے وے پا اقا شکل بطول دا قبرون نپاسی رستو بے خدای قدرتی تور برابر کی جامع بم ولور کی پروردگار او دا سنتون دا سشتم بم ولا اللہ قدرتی برابر کی چی طول پا دے میدان کی ادرینو ہر یو نبدری تپوسو نکے گی یو تپوس بردی کے گی چی عن عمری ہی فیما افناہو عمر دے سکے تیر او یو حدیث کی عن شبابی ہی راغلے دے خصوصاً دا زوانے تپوس پم پکے کے گی دا عمر بم کی گی او پا عمر کے دا زوانے زکا زوانے کے انسان تا سے تکلیف رکاوٹ نیچے عبادت دے ولی نکے دا عبادت اس رکاوٹ وطنی او دا عمر تپوس بکی گی او زمون خلق عمر بیزایہ تیر کا دا عمر نمونگ فیدہ وانغشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیدی حدیث تیرا جلد ثانی چی گوری میرا بانیو کے خذ من صحتک لبرزک چی جوڑے نو عملو کا چی بیمار شک وری نشکولے بیا چی سلی ناجوڑا شی پکڑ کی پروتی بیا پا ولاڑا من نشکولے بیا پناست نشی کولے بیا دست نشی کولے بیا حج نشی کولے بیا عمرہ نشی کولے بیا دا چا مریض عیادت و بیمار پرسی نشی کولے دا ٹول ثوابو ندی دا دی غریب نا دا ثواب قصے ٹول لاڑے ختم شوے. او یو حدیث کی راضی دام پا ترمذی شریف کے حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مرض العبد او سافر
چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي، نو چې کله دی بیمار شو او د په روغ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلی کلی کېږي، او چې کم سړی مسافر شو او د په کلي کې کم عمل کو سفر کې خواغه سے بنده نشي کولی اقا سے اقا عمل ولی لیکلی کېږي. اور الله سونه مهربانه دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې هغه د نیکو اعمالو اجر درله په بیماری کې خدای پاک لیکي، او که ته جوړ او نیک عمل دی ونه که نو په بیماری کې تا ځان د دوکه ورکړه برباد شوې سپه دلې نه لیکلی کېږي. که ته په کلي کې او ته ښکلې نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شوې بیا هغسې نشې کولی چې مسافر شوې، نو چې په کلي کې د سم نفلونه او تهجدونه کول په سفر کې به دله رب العالمین د هغې ثواب لیکي. نو چې مریض شوې ګورې بیا عمل نشې کولی، نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دله الله هغه ولیکي، او په سفر کې بیا نشي کولی، نو چې کلی وطن کې مقیمه نو ښه عمل نیک وکړه چې په سفر کې دله پروردګار هغه ولیکي. نو قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي چې عمر دې څه کې تېر کړه، او خصوصا ځواني دې په څه کې تېره کړه، بیا به څه کوې ورسره. زمونږ نه عمر لاړ برباد شو، ځواني مو تباه شوه، هېڅ نیک عمل مونږ په ځوانۍ کې ونه کړ. ټوله ورځ دا خلک دنیا پسې ټوله ځواني په دنیا کې تېره شوه، او ټوله ځواني په عبثیاتو کې تېره شوه، ټول وخت په موبایل او په نټ کې تېر شو، ټول وخت د ملګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترړو کې تېر شو. فضل روزانه تاسو لږ سوچ وکئ ماسخوتن چې سملی دا فکر وکئ چې نن مونږ الله څونه یاد که او څومره الله یاد نه دی کړی. نن دې څلېرویشتو ګنټو کې ما څومره وخت الله له ورکو، څونه وخت مې خیرت له ورکو، دا لږ سوچ وکئ تاسو. نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي. دویم به رسه تپوس کېږي من عن ماله د مالنا، من این اکتسبه او فی منفقه، چې دا دې وګټه د کم طرف نه خرج دې په څه کې کوو. مال دې حلال ګټلی او که دې حرام ګټلی. نن سبا خلق په دې سوچ کې پراته دي چې پیسه وګټم او مال زیات کم او دولت بچوله رزق ښه کم، دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی. قسم په خدای ردی مال حساب کتاب برا سره کېږي. 1 روپۍ حرام چې دې کړي، 1 روپۍ حرام او دا دې ګټلي، نشي تللی جنت ته تر څو چې د هغې بدل د سره خدای له ترې خلاص کړي. زمونږ خلق خو زر دا وایي توبه وباسه. ګورې پردی مال په توبه نه بخلي کېږي، پردی مال په توبه نه بخلي کېږي. بیا درته وایم پردی مال په توبه نه بخلي کېږي. رسول الله مبارک فرمایي وی مهرباني وکړئ که د چا حق در باندې پوری دلته انتظام خپل برابر کې، که آخرت ته لاړی نه هلته مال شته او نه درهم شته، او چې تا باندې د چا حق پورې دی آخرت کې به څه کېږي؟ د هغې برابر به نیکۍ تا نه خدای علي هغه له به ورکوي، نیکي به تا نه کمی هغه له به ورکوي. او که ستا نیکۍ خلاصې شوې نو د هغه سړي چې د چا در باندې حق دی د هغه ګناهونه به الله رالی او ستا په دې سټ پې بار کوي. حضور پاک یو ځل تپوس وکړو وی مفلس پیژنې فقیر غریب؟ وی او د الله رسوله وی چاته وی؟ وی چې پیسې ورسره ني درهم دینار. وی دا خو مفلس نه دی، دنیا کې خو چا سره پیسه دي او به ګټي، رشتہ دار به مړ شي د هغه نه به وله پیسه راشي، څوک به زکات خیرات کې وله ورکي. لیکن مفلس هغه دی چې د ډېرې نیکۍ په دنیا کې کړي خو خلکو سره ظلمونه کړي او زیاتي یې کړي د بدن او د مال. نو چې قیامت پر ورځ الله ته ودرېږي نو د نیکۍ والته روانې شي چې په چا ظلم کړی دی د هغې برابر نیکي به ته سړي لځي، د چې مال والے دی د هغه برابر نیکي به ته هغې لځي. او که د نیکۍ ختمې شوې نو د هغې خلکو ګناهونه به پرې رابار کېږي. زمانون ډېره سخته ورځ ده ګورې او خامخا راتلو والا. حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا نه غله وکړې، حرام دې ته نه وي چې د چا نه ډاکه وکړې، حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا پوله پټې ګیر کړې، حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا شوتل غلا کړې. دا پردی اوبه چې زمیندار د یو بل ګیرئ دا هم حرامه ده، دا بالکل حرامه ده. او دا چې 2 نمبر شي خرڅی د 1 نمبر په قیمت قسم دې دا هم حرامه ده.
او چې د ټګې کار کې دم حرامه ده واړه په غټو بدله څخه په خو بدله دا ټوله حرامه ده دا ټوله ټګي ده ډېر خلک نیکان خلک صالحان خلک او 2 نمبر شي خرڅي او 1 نمبر په نوم یې خرڅي د چین مالی او د جاپان په نوم یې خرڅي دا ګناه ده دا حرام دي د دې به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ او بیا د دې به هم تپوس کېږي چې مال دې کم ځای خرچ کړ حلالو کې دې خرچ کړه که حرامو کې دې خرچ کړه دا تپوس به کېږي موږ څومره مالونه په حرامو کې لګیا دي څوک پې ډمتوب کوي څوک پې ګناه کوي د چا چې د زوی وادي نو د دنیا په شرابونو او کبابونو په ډول او سرنا باندې پیسې تباه کړي او فضل اسرافونه کوي تبذیرات کوي مال په څه کې خرچ کا په نیکۍ کې خرچ کا په جومات کې خرچ کا صدقه پې وکړه زکات ورکا کونډو له ورکه یتیمانانو له مسکینانو له ورکا جومات له ورکه مدرسې له ورکا په ګاونډ کې د کم غریب دی یا په رشته کې غریبانان دي هغې له مال ورکا نو دا تپوس به دویم کوي او دریم به څه تپوس کوي د علم او د پوهې چې په دې علم او پوهې تاسو نه عمل کړی دی د مولا نه به ډېر تپوس کوي د هغه علم زیات دی پوهه زیاته ده مولا نه به دا تپوس هم کوي چې خلکو ته د دیني مسلې کولې په خپله دې پې عمل کړی او که دې پې نه و کړی دا تپوس به هم کوي د هغه نه به زیات تپوسونه کوي تا ته خو هر څه معلوم و تا خو خلکو ته به نیکي خوله نو تا بیا ولې نیک عمل نه دی کړی تا په هغې عمل ولې نه دی کړی او دا څومره چې عوام دي د دې نه به هم پوهېته کېږي دا یوازې د مولا خبره نه ده ټولو ته پته ده چې مونځ فرض دی نو تا ته پته وه نو ولې دی نه دی کړی تا ته خو پته وه چې زکات فرض دی ولې دی نه دی ورکړی تا ته خو پته وه چې روژه فرض ده ولې دی نه ده نیولې تا ته خو پته ده چې خوا کې مسکین او غریبو او اوږیو ولې دی ورسره تعاون نه دی کړی تا ته خو پته وه چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان دی ولې نه دی ساتلی تا ته خو پته وه چې پردو ښځو ته کتل ګناه ده او جینۍ ته به وایي تا ته خو پته وه چې پردو سړو ته کتل د ګناه په نیت ګناه ده ولې داسې کړي دي تا ته خو پته وه چې موبایل کې دا ګندونه کتل ګناه ده ولې دې ورته کتل بیا دې هلته جواب نی بیا به څه کوې ورسره رسول الله مبارک فرمایي وی الا لا تزول قدما وی د بني آدم قدم به رب نه وی تر څو چې ته الله د دې درېو خبرو تپوس وکړي او تپوس الله به کوي الله تپوس ډېر ګران کار دی حضرت عیسی علیه السلام نه به تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین تا دې خلقو ته ویلي چې زما او زما د مور عبادت وکړې مونږ ته خدایان ووایه عیسی الله ته پته ده چې دا ده نه دي ویلې خو په دې عیسایانو حجت قایموي ځکه عیسایان وایي دا مونږ ته عیسی علیه السلام ویلي دي چې په هغې حجت قایم کړي نو چې کله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي زما رونو نو عیسی علیه السلام باندې به دومره زور راشي دومره زور چې د هر ویښته نه تفسیر صحابي لیکلی دي یو روایت یې راوړی دی چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای د هر ویښته نه د خولې په ځای به وینه راوځي تپوس د الله دی د بنده نه دی اب ورته په رپېدو وایي ما قلت لهم الا الله ما هغه ویلي چې تا کوم حکم کړی زه دا ویلی شم چې زما عبادت وکړې او زما د مور عبادت وکړې نو الله به په خپله تپوس کوي د قیامت په دې میدان کې بانې به خلک وي دروغ به ډېر وایي والله ربنا ما كنا مشرکین الله زمونږ د قسم یې ګورې مونږ شرک نه دی کړی ګناهګار به وایي الله زمونږ د قسم یې مونږ ګناه نه ده کړې هلته پټولی نه شي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون ژبه به بنده شي او لاسونه خپې به ګوی شروع او په کومه ځمکه چې د ګناه کړې ده ځمکه به خدای پاک حاضره کړي آسان کار نه دی څلور شپېلې به والي کېږي څلور یو شپېلې چې والي شي نو دا هر څه به دړې وړې شي قیامت به راشي د اسمان به ټوکړې ټوکړې شي دا غرونه به لکه د مالوچو والوځي او ختم به شي دا نور او سپومې دا هر څه به ټوکړې ټوکړې به شي او دا خلک به ټول مړه شي ختم
بیا الله ته پته را هر څومره موده چې لږ اختلاف پکې شته بیا به دویمه شپېلۍ ووالي شي. اسرافیل علیه السلام به دویمه شپېلۍ ووایي چې دویمه شپېلۍ ووایي دا خلک به قیام ینظرون نیغ به ودرېږي، ټول به جمدي شي. که څوک هر کله مړ دی جمدي به شي. نو بیا به میدان ته د حساب کتاب محشر چې ورته هغې ته راجمع شي. نو درېیمه شپېلۍ به بیا ووالي شي. دا درېیمه شپېلۍ د دې خبرې نښه ده چې اوس الله په خپل شان سره تجلی کوي او حساب کتاب شروع کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درېیمه شپېلۍ هم ډېره سخته ده. خلک وایي چې حساب شروع کېږي، فاذا هم ټول خلک به یصعقون بېهوشه پرېوځي، پیغمبران به هم بېهوشه پرېوځي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه مخکې به زه سر راوچت کما. نو چې سر راوچت کما فاذا انا بموسی، موسی علیہ السلام به ووینما د الله د عرش خپه به یې نیولي او جالي به د الله د عرش خپه به یې نیولي. وی په دې نه پوهېږم چې دې زما نه مخکې بیدار شوی دی، دا راته پته نشته. او که په کوه طور کې دې بېهوشه شوی و د هغې بېهوشۍ په بدل کې دلته خدای د بېهوشۍ نه محفوظ کړی دی. خو د الله د عرش شپه به یې نیولې وی. درېیمې شپېلۍ سره به ټول خلک بېهوشه شي. نو څلورمه شپېلۍ چې ووالي شي نو ټول خلک به په هوش کې راشي. نو د هغې نه پس به بیا حساب کتاب شروع شي. حساب کتاب نه پس څوک جنت ته روان دی، څوک دوزخ ته روان دی. دوزخ ته به څوک دی؟ کافران خو به ټول دوزخ ته دي، منافقین به ټول دوزخ ته دي. او په مسلمانانو کې چې کم نیکان دي او صالحان دي ابه ټول جنت ته دي. او چې مسلمانانو کې کم فاسقان ګناهګاران دي ابه هم دوزخ ته دي. څه موده به په دوزخ کې بیا به الله د دوزخ نه وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته عملنامه په ښي لاس ملاویږي، چاته به عملنامه په ګس لاس ملاویږي، چاته من ورای ظهره د شانه به ملاویږي. ته به دا نه وی چې یاره زه به په ښي لاس نیسم که نه، هسته اختیار نه دی بیا چې ښي لاس د فالج ووی نو په کم لاس به بیا نیسي. او فرشتې خو دې پرېږدي نه، خامخا به یې نیسي. ښي طرف چې چاته عملنامه ملو شو جنت ته به ځي، او چې چاته په ګس لاس ملو شوه او یا د شا د طرف نه ملو شوه دا به ټول دوزخ ته دي. لومبی چې جنت ته داخلېږي په پولیس ورات به تېرېږي، بیا د پولیس ورات ته نشي بچ کېدی. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. الله وی هر سړی به په پولیس ورات ورځي. وارد ورود داخلېدو ته وایي، هر سړی به پې ورځي، خامخا دې نه بچ کېدل نشته. که چا سره د خدای طاقت و نو نیغ به پې پورې وځي، او که د الله طاقت وسره نو پورې وتل نشته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه پل د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو چې یو پل د ویښته نه نری شي او د تورې نه تیره شي نو په عقل تلل ورته ډېر زیات ګران دی، په عقل نشي دی. د خدای په طاقت به ځې چې د الله طاقت د سره نو بیا څه مشکله نه ده. دا بجلي چې ده دام یو وزندار شی دی. د انجینران وي د دې خپل کیلوهاټ سي خپل وزن یې دی، او چې ټک ورکې را توربیلې نه په څومره لږ ساعت کې په دې نري تار دلته راورسي. دا خو یو مثال مې تاسو له درکړ ستاسو د پوهې دپاره. نو چې چا سره د خدای طاقت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د برېښنا به پې ورپورې وي، کل برق لکه پړق نی د یو سر نه بل سره پورې په دې اسمان کې تاسو برېښنا وینئ یو پړق نارې کې پورې وي. لاندې دوزخ دی ښه د دې پل لاندې دا چې کوم د پړق په شان پورې وته دی خو بلکل ناجن مسلمون دی بچ شو محفوظ دی بالکل محفوظ. او چې کوم انسان لږ معمولی هغه ډېر نیک نه دی ابه که په شان د تیزو اسونو رواني، تیز اس پشان په منډه یا د اوښانو پشان د هغې نه رو به روان،
څوک کل خضر منډه به وی پاغې به رواني او څوک به پیاده رو رو رواني نو دوی ته به لاندې تو د دوزخ ورځي دې دپاره به یې دا تو وی چې ګناه دې څه ناڅه ورجېږي د مارون چې یو جامه خیره نه شي نو خلک یې نه اچوي هلی خلک اچوي چې دا پاکه کړي نو پخوا به زمونږ د مشرانو ورسره یو چل کو د زنانو دی به ورته خوټکواڼې وي د پر لاره داسې راکړه خوټکواڼې به یې وي صابون به یې راواغېست نو په چاقو به یې راکوټې راکوټې پرې کړ نو ټیم کې به یې واچو نو هغې پسې به یې لاندې اور بلاو نو صابون به په هغه ټیم کې ویلی شو په اوبو کې نو دا جامې به هغې کې واچولې دا پخوا طریقه وه نو بیا به یې ته هغه جامې راویستې نو تخته او صوباړې به په هغه تخته د پاسه به جامې کېښودې او صوباړې به یې وله رابرو په صوباړې به یې والې اړولې راړولې نو بیا به یې شړطي کولې په لاسو به یې بیا مګلې چې هغه څخوبتې وبس او زمونږ طالبانو به د جومات سبیل سره دا جمعې پر ورځ جامې وینځلې هره جمعه به په هر جومات کې اور بلیده او جامې به یې چولې او بیا به یې سبیل کې طالبانو لاسونه پرې رابرول او خپو باندې به پرې ګرځېدل او ډبار به یې تیسته نو بیا نور ته واچوي نو بیا پیسري ووایي نو چې ښه پاکه شي نو هغه جامه بیا اچوي دقه رنګې د دوزخ په خوټکواڼو کې به یې ډبوي پلیته جامه څوک نه اچوي او خیرنه نه اچوي جنت ته به خیرن د ګناه خیرن او د ګناه پلیت جنت ته نه ځي او د هغې خوټکواڼې څه شی دی خو نن سبا خو په مشین کې واچوي نو تاوی یې نو مشین سره یې پاکې کړي او ګرمې اوبه هم پې ور واچوي نو هلته به یې د دوزخ په مشین کې تاوی او د دوزخ ګرمې اوبه به پې اچوي نو چې صفا او پاک شي او ګناه ترې ورجېږي نو د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي نو تاو به وله ورکوي چې څوک د اس په شان دی د اوښ په شان دی پیاده یا په منډه روان دی لاندې د به یې تو نیسي داسې اسانې خبرې نه دي زمونږ د علاقه کې پخوا یو عالم و یو ښه سړی ویره نو هغه چې ته د جمعې په مانځه کې د پل سورات دا پول ته وایي مونږ پښتو کې ورته پل وایو سورات لارې ته وایي جمعې په مانځه کې دا تقریر کړی چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی یو مقتدي والا چی وکړه دا په ارامۍ چرګې والا پوخ کړ نو چې چی پې وڅکله چرګې پې وخوړه یاره استاد جي وی تا د پرون د جمعې په مانځه کې تقریر کړی خطبه کې چې یو پل دی ډېر نری دی او د ویښته نه د تورې نه تیره دی استاد جي دا داسې ګپ لګو که رښتیا دی وی خلق دی یارول وی نه دا خو حقیقت دی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او حدیثو کې راغلی دي نو استاد جي ته پې څنګه دی دا خو هم چشمې دی مچولي دی او کونټه هم د سره ده خو چې ته پې وروځې که نه نو څه دم درها به دې زده بې د دم درهې نه پې نشي تللی نو خدای ته وګوره استاد جي هغه دم درها ما ته مخایه په هغه اتلس شلې زره قامه کې به در پسې کم ځای ګرځم اما ته مخایه چې زم پې په اسانه پورې وځم هغه وی دا نن چې د کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم دته نو ما وی موټروی څه شی دی لکه چې د الله طاقت یې کل برق برېښنا په شان به پې پورې وځي بوډۍ جړل که نه نو چې د شپې جړله نو وسی ورته اواز ورکړه وی څه له جاړئ ناجوړی مونږ دې د خوبه وویستو وی نه ملا صاحب تقریر کو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو په دې او هر سړی به پې ورځي نو په دې جاړمه چې زما خو کونډی خوږېږي ته خو په دې غټه لار نشم تللی نو په هغه پل به څنګه ورځم نو انوسی ورته قار شوه وی مونږ دې د خوبه وویستو مړې اوده شا خوارې د مور کور دې څه چې نشې تللی مه ده که نه دا ټولې هسې خبرې دي د عقل خبرې دي خامخا به پې ورځئ هېڅوک پاتې کېدی نشي ورځئ به فرشتې دې پرېږدي چېرته ورځئ به که د خدای طاقت یې خو پورې به وځي او که د الله طاقت نی نو لاندې څه شی دی لوی دوزخ دی بیا الله دې مساعد لیکن انشاءاللہ
یو ځل رسول الله مبارک او فرمایه وی د نورو خلقو په نسبت مونږ ډېر لږ یو آدم علیہ السلام نواله تر قیامته پورې چې څومره مخلوق دی په دې کې مونږ ډېر لږ یو مونږ څومره یو وی مونږ داسې یو که نه لکه د تور غوی په شا چې یو رکوټ سپین دار یا د سپین غوی په شا چې یو رکوټ تور دار دومره مونږ لږ یو دومره دا نور مخلوق دومره ډېر دی لیکن چې هغه ډیر دی او مونږ لږ یو نو عقل خدا وایي چې هغه به جنت ته ډیر دي او مونږ به لږ ځو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې 2 حصې به زما د امت نه خلک جنت ته ځي 1 حصه به د هغوی نه دي 6 صفونه 80 صفونه به د دې امت دي او دا باقي 40 به د نور امتونو نه 2 حصې به زمونږ د امت نه ځي 1 حصه به د هغوی نه دي انشاءالله العزیز دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی دې دواړو سره خپل تعلق جوړ کې یو قرآن شریف تلاوت کوي عمل پې کوي او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوي د هغه د سنت و تابعداري کوي هر څه آسان دي او که دا نی نو پیغمبران به وي رب سلم سلم یا خدایا زما امت ته خیر کا یا الله زما امت ته خیر کا او په خپله به م یری په انبیا او په پیغمبرانو باندې او د هغې نه به هم د قیامت پرس تپوس کوي د انبیاو نه 2 تپوسه به کوي حدیث نه معلومیږي یو به تې دا تپوس کېږي چې د خپل قوم ته دین رسول دی او که نه الله ته هر څه معلوم دي خو چې حجت قائم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې اخیری حج کې ټولو صحابو ته سووې اللهم هل بلغتو خلقو ته وي ما دین رسول دی که نه نو صحابو ټولو وی او بیا وی ما دین رس 3 ځلې او فرمایل وی او نو ګوتې اسمان ته اوچته کړه وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته پې ګواه شه چې د قیامت پر ورځ انکار ونه کړي چې موږ ته د پیغمبر دین نه دی رارسولی او نوح علیہ السلام براولی نو نوح علیہ السلام نه به تپوسو کې دین د رسول دی که نه نو قیم به وایي چې ما جاءنا من نذیر مونږ له خو پیغمبر نه دی راغلی الله مونږ خو ستا د عذاب نه چا یرولی نه یو پیغمبر نه دی راغلی نو د نوح علیہ السلام نه به تپوسو کې من شهودو که ګوان دی څوک دی الله اکبر نو نوح علیہ السلام ورته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته داغه امت زما گواهان نو مونږ نه بیا تپوسو کې چې نوح علیہ السلام دې قوم ته دین رسول دی که نه ګوی کوي مونږ وایو او الله مونږ ګوی کوو چې د دین رسول دی نو هغه قوم به یې وایي دا دروغجنو ته وګوره دی هغه وخت کې اوسه دی خو هغه وخت نو دی خو ډېر وروسته پیدا شوي دي او دی ګوی کوي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو الله به مونږ نه تپوس وکړي چې واقعي تاسو خو د نوح علیہ السلام زمانه کې نه وی تاسو خو آخري پیغمبر او آخري زمانه کې وی تاسو څنګه ګوی کوئ نو مونږ به ورته وایو چې الله مونږ ستا د قرآن په وجه ګوی کوو تا قرآن کې ویلی دي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو مونږ د هغه قرآن په خبره ستا په خبره دا تصدیق کوو نو پیغمبر نه به دا تپوس کېږي چې دین د رسول دی او که نه او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وایي ماذا وجبتم واه واه دا ډېره ګرانه ده چې د قوم ستاسو دعوت قبول کړی و که نه د قوم څه ویلي دا ډېره ګرانه ده نو چې پیغمبر ګوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف خو تباهي شوه رونو دا میدان به ختم شي د محشر دا میدان دا ځمکه یوم تبدل الارض غیر الارض دا به خدای په بله ځمکه بدله کړي او دا موجوده ځمکه چې کومه ده دا ټول کاڼي بوټي دا چې څومره ځمکه ده دا ټوله به د قیامت پر ورځ خدای پاک راغونډه کړي یو ډوډۍ به ترې جوړه کړي د غنمو د ډوډۍ په شان خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي او الله به په دې لاس کې اړی راړی به والارض جميعا قبضته يوم القيامه
والسماوات مطویات بیمینه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما یشركون. دا ارس داسې دي لکه چې په دې لاس کې یو شی ونیسم په دې بل کې ونیسم او داسې چیرې چیرې کوم ټوټې ټوټې یو رکوټې غوندې پاپړ مې دې لاس کې نیولي یو دې کې او زور ورکم او ټوکړي ټوکړي کم داسې بی د دې الله داسې نه چې خدای لاس کې نیسي په دې صفت الله خبردار دی. ارسه د خدای قبضه قدرت کې دي او د قیامت پر ورځ چې دا خلک ټول مړه کي نو بیا به الله یو آواز کوي لمن الملک اليوم. نن بادشاهي د چا ده؟ نو دا واړه هېڅوک به بیا ني نه به څوک آواز ورکړي هېڅوک چې ټول چپ پاتې شي نو الله به په خپله جواب ورکړي آواز به وکړي لله الواحد القهار. بادشاهي د الله د هغه الله چې یو دی او ډېر زورور دی. دا د دنیا بادشاهان دا ټول به سرنګون د قیامت پر ورځ ولاړ. زما وروڼو جنتیان خو به جنت ته لاړ شي چې کوم لومبي جنتیان دي او د ټولو سردار به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم. او چې جنت ته ننوځي بیا جنتیان نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت دروازه به زه وم ټولو مخکې به زما امت سره حساب کېږي او ټولو نه مخکې به زه زما امت جنت ته داخلېږي. نو چې حلقه اوړه به هم دننه به آواز وشي څوک یې نو زه به وایم چې زه یم خپل نوم به والمه امت را سره دی نو وي بکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي نو ده ته به دروازه کولاوی د ده نه مخکې به چاته دروازه نه کولاوی. نو رسول الله مبارک فرمایي وی په ډېر لوی ټیل او بیړه به زما امت ما سره جنت ته داخل شي. الله دې هم دې کې شمار کړي دې ډله کې دې هم الله شمار کړي. زمونږ ګناه خو ورونو ډېره زیاته ده زمونږ نیکي خو نشته مونږ خو ډېر زیات کمزور یو ډېر ګناهګار یو خو د الله د رحم امید به ساتو او د خدای نه به تمه کوو او الله نه به سوال کوو. مونږ الله نه دا سوال کوو چې خدایه که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو راونیسې نو خدایه ستا پې خدایي نه زیاتېږي خو مونږ به غرق او تباه شو. او که الله تا مونږ وبخلو مفتو کې دې وبخلو ګناه دې معاف کړه نو ستا خدایي پې نه کمیږي او الله مونږ ته به ډېر لوی خیر بلوشي. نو خدای دې په دغه ډله کې جنت ته داخل او باقي به دوزخ ته وغورځولی شي. نو دوزخ بیا ډېر خطرناک عذاب دی زما وروڼو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د دنیا دا ټول اورونه چې را یو ځای کړي د دنیا اورونه څه دي؟ دا څومره په غرونو کې چې کویله ده دې ته تیلې ورته کړه څومره چې پټرول دی دې ته هم ورته کړه څومره چې ډیزل دی د خاورو تیل دی دې ته هم ورته کړه او چې څومره ګیس دی په دې ځمکو کې دې ته هم ورته کړه او چې څومره لرګي دي خشاکونه دي دې ته هم اور ورته کړه. وای دا به څونه اوري چې ټوله دنیا کې دنګلې اور والي او ټوله دنیا کې چې دا څومره کویله ده او دا څومره معدنیات دي او ګوګړ دي او بیا په دې کې هغه بل شی دی هغه د کالتوسونو کې چې کوم شی اچوي بارود دا ټول چې اور والي نو دې سره چې یو کم او یا دومره نور کې نو د دوزخ اور دومره زیات دی. نو صحابه د حضور پاک نه تپوس وکړه وی د الله رسوله دا کافي دی د دنیا دا اور کنه وی نه دا د دوزخ هغه ردي د پاسه یو کم او یا چند نورم زیات دی. او حدیث پاک کې راځي چې دا دوزخ الله پیدا کړ نو زر کاله دا بل زر کاله نو دا زیړ شو نو زر کاله بیا بل شو نو تک سور شو نو زر کاله بیا الله بل کو نو تک تور شو. نو حضور پاک فرمایي اوس د دوزخ اور تک تور دی وی او چې دا مخلوق پکې ورواچي زما وروڼو او هو وجود د کافر به څومره الله دې ایمان نصیب کړي. ډېر څه هو مثل احد یو د جامع غاښ بیا د احد د غر عمره د احد غر 3.5 کیلومتره کې غټ غر دی او د سرمنې پیړوالی به 2 اویا ګزه او د ناستې ځای به څومره لکه د جدې او د مکې په میانځ کې 48 میله کې به صرف ناستې دونه غټ وجود وي. دا ولې چې دومره غټ وجود وي چې د دوزخ د اور خوند وسکي
چې پوټي وجود خو په یو لوخړه بشي په یو سات کې چې ډېرې چې خوټ کېږي پکې دا به په دوزخ کې پراتی الله دې مساتي زما ورونو زما دې قسم په خدای وی ډېرې سختې مرحلې مونږ ته مخکې را روان دا دوزخیان به ځان پسې جبه راکاږي 3 میله او 6 میله به په دوزخ کې جبه راکاږي او دوزخیان به ولا په یو بل به په جبو خپېږدي او دوزخ کې لړمانان دی به نه سوځي ټکونه به ورکوي ماران دي پکې نه بس کی نه بسوي ټکونه به ورکوي او سعود پکې یو غر دی هغې ته به خیږي په زرګونو کاله کې به هغې ته وخیږي چې یاره دې ته خیږو که چې ته بچ شو نو چې هلته وخیږي نو بچوالی خوشته نو بیا به راکوزېږي او خوراک به سي چې اوږي شي نو الله ته به چغې کړي یا الله اوږي شو خوراک راله راکړه نو زقوم ورته وایي مارجړی دا تریخ دی شی دی تریخه او ستغم دی لکه د کچه کجورې په شان یا کچه املوک په دې مری کې نښلي او غنیم دی پکې دا به والا الله ټکېدلې راوړي چې ها واخلې نو چې دی یې دې خولې ته کي نو دې مری کې به ونښلي نو چغې به کي نو دی به وایي چې په دنیا کې چې به زمونږ مری کې شی ونښته اخو به په اوبو تېرېده نو چغې به کي چې یا الله اوبه راکړه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل اوبه راکړه نو اوبه به کوم ځای وي د دوزخ په ویښ کې د دې جهنمیانو وینې زوې نوونه غول متیازې قی الټی دا خو د یو چې دونه غټ وجود دی او دا په اربونو کروڑونو خلق دی دا به لکه د سیلاب لاندې بیږي او خوټ کېږي به دا غول او متیازې او نوونه او وینې زوې دا به خوټ کېږي ابه والا خدای د اور په کړي کې راوړي دا اوبه والا نو چې یشوي الوجوه نو چې د مخ ته رانږدې کي نو حدیث کې راځي چې د مخ سرمن به یې په هغې کې لاندې را پرېږدي نو دې خو مری کې شین خطې دی نو په خوله به یې ورواړئ نو فقطع امعاءهم نو کولمې به ترې لاندې وغورځئ او باقی اوبه به الله راوالي حمیم نو په دې سر د پاسه به یې وله توی کي نو ابد دومره ګرمي چې په سر یې وله واړئ نو د خپو تلو ته به ترې لاندې وبېږي خو مرګ شته نه دا خو دنیا کې په سړي مرګ راځي هلته مرګ ختم الله به مرګ د یو ګټ په شکل کې راولي او یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکي برک ګډ وی وی دا حلال کا او جنتیانو ته به آواز وکړي وی جنتیانو راشئ در سر ما راوګورئ او دوزخیانو ته به جنتیان به وایي جوړو باسي ما د جنت نه وبه یېرېږي دوزخیان به وایي چې رحم یې را باندې جوړ راغی دوزخ نه مو باسي بیا به ورته وي دا پېژنې وی او وی دا څه دي وي دا مرګ نو یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکړي علامه عیني په شرح د بخاري لیکلی دي نو ګډ به هغه لال کي نو الله به آواز وکړي خلود لا موت بس مرګ ختم همیشه همیشه ژوند دی وایي که جنتیان د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه وي ځکه هغې خو خوشحالو کې پراته دي او مرګ لاړ او که د غم نه څوک مړه کېدی نو دوزخیان به د غم مړه شوي مرګ ختم ټول عمر جنت د نیک دپاره او ټول عمر دوزخ د بدعمله دپاره دغه خوراک دی او دغه اسکاک دی او موږ څومره نن د کفر طرف ته مخلوق روان دی د پیسې دپاره او د دولت دپاره او د دنیا د لالچ دپاره ورونو کفر یوازې دا نه دی چې سړی خدای نه مني هم کفر دی چې خدای نه مني یوازې دا نه دی چې خدای له شریک ګوري هم مشرک دی کافر دی پیغمبر نه مني دا مشرک دی قرآن نه مني دا کافر دی دین پورې ټوکې کوي قسم په خدای دا کافر دی د پیغمبر مبارک احکاماتو پورې استهزا کوي ټوکې کوي دا کافر دی حضور پاک چې کوم دین راوړی دی هغې ته سپک ګوري قسم په خدای کافر دی د پیغمبر سنتو پورې خنداګانې کې ټوکې کوي استهزا کوي دا کافر دی عمل نه کوي فاسق دی خو چې استهزا کوي کافر دی زمونږ خلک وایي چې کفر دی ته وایي چې سړی بت ته سجده وکړي بالکل کفر دی خو نور اقسام هم شته
نور اقسام هم شته زمون خلق تباه دي د پیسو دپاره د دولت دپاره او د دنیا د مشرۍ دپاره څوک لګیا د خدای حکمونو پورې خنداګانې ټوقې کوي تاسو نه ګورئ څوک پردې پورې ټوقې کوي پرده خو په قرآن ثابته ده حیا پورې ټوقې کوي حیا خو په قرآن ثابته ده نو قرآن ایت نه انکار کوي ټوقې کوي ورپورې نکاح پورې خنداګانې کوي نکاح خو په قرآن ثابته ده بدعملی ته ته جایز وی چې مړه اسم نشتا او اسم نشتا دا خو ته د خدای د حکم خلاف ورزي کې څنګه څه نشتا خدای وی شتا پیغمبر وی جنت شتا دوزخ شتا عذاب شتا د قبر او ته وی نشتا ډېر خلق مس شوی دی قسم په خدای ډېر خلق ډاډه شوی دی داسې خلق دي صرف د اردو دوه درې کتابه وګوري او بیا د ځان نه لوی د زمانې ابو علی بن سینا جوړ چې خبره کوي دی مولا نه زه ښه پوهېږم هلکه ته ښه نه پوهېږې د ظالمه نه پوهېږې د دین کتابونه تفسیرونه ټول په عربۍ کې دي او د دې خپل احکامات دي تا هغه کوم ځای کتلي دي یو سړی چې تاسو ته وایم چې یو سړی میډیکل کالج کې سبق نه ویلی یا یو کمپاوډر دی هغه خپل 3-4 کاله خپل کورس نه کړی او ځان له دلته دکان وباسي دته د باندې څوک علاج کوي دته ډاکټر ویلی شي دی خو سرکار نیسي تا سره ډګري نشته او دکان دی کړی صرف د اردو د کتاب په کتو خو چانه ډاکټر نه جوړېږي او نه د اردو په کتاب کتو چانه انجینیر جوړېږي نه ولا سرکار تنخواه ورکوي باقاعده به یو ځای کې علم کې پویه به حاصلې هله به ډاکټر او انجینیر تا ته وایي نو دغه رنګې د اردو دوه درې کتابه بعضې خلک وګوري هغه هم د هغه خلکو کتابونه وګوري چې هغه د دین نه خواران نه خبر نو څوک وایي د قبر عذاب نشته څوک لګیایي مړه دا دوزخ او دا هسې قصې پسې دي اسم نشته دا به نه کوئ مستی به نه کوئ څنګ کې مونږ ډاکټري د ډاکټرانو نه زده کوو انجینري د انجینرانو نه زده کوو لواري د لوارانو نه زده کوو ترکاڼي به د ترکاڼ سره شاګردي کوې نو زده کوې به داسې خو نه شي زده کولی ګلکاري به ګلکار سره شاګردي کوې نو زده کوې به دقه رنګې دین به د عالم سره شاګردي کوې او کتابونه به نو دین به زده کوې عالم به نه جوړېږي 2-3 کتابه د اردو زمونږ بعضې خلک وګوري هغه هم چې د هغې خلکو کتابونه وګوري چې څوک حدیث نه مني منکر حدیث دی څوک د قرآن بعضې احکامات نه مني دا خو نن سبا د انګریزانو او د یهودیانو چالونه دي هغوی داسې څیزونه رایستلي چې هغه په موږ کې راخواره کړي دي او د مسلمانو په منځ کې اختلاف پیدا کول او جګړې پیدا کول او خلک په دین کې نقطې رایستل نو ګورې یاد ساتئ زما ورونو قسم په خدای دا پیسه پاتې ده دا دولت پاتې ده دا د لږو ورځو ژوند دی او د آخرت لویه ورځ را روانه ده او هلته کې وښوېدو نو دوزخ دی ګورې الله دې مو ساتي خلق د یو رکوټې موټرګي د لاسه نن لاړل تباه شو او چا ته چې شی میلاو شو نو که هغه سړی کفر کوي دا خیرت یې تباه که خو دنیا خو یې ښه کړه که نه لیکن د هغه د وجې دا چې ورپسې شاته روان دي دا ورپسې مفتو کې تباه شو ظالمه دغه یو خو پیسې دي ظالم هغه ته خو بنګله میلاو ده ظالم هغه ته ایربونه کیربونه روپۍ میلاویږي نو که هغه د بېدینۍ خبرې کوي نو داسې دنیا ورته میلاو شوه نو تا ته څه میلاو شو ای ظالمه چې خپل خدای دې پرېښو او دې ظالم پسې شوې خپل پیغمبر دې پرېښو دین دې پرېښو دا الله دې ټول عمر اخر خراب کړو یوم یدعا کل اناس بامامهم الله قرآن کې وایي قیامت پر ورځ به دا چې څوک چا پسې روان دی دې به ترې مخکې دا به ورپسې خدای راغونډ کړي ټول وایه اوس قرآن وایي زه نه ویم دنیا کې چې د چا کم مشر دی او لیډر دی او د قوم مشر دی او د مذهب مشر دی دا به ترې مخکې دا خلک ورپسې وي وایه که نه څه وایه او څه اب ورته څه وایي هغوی به یا الله موږ د ګمراهان کړي فآتهم عذابا ضعفا من النار د ګمراهان کړي وو دله سزا ورکړه موږ خو ده پسې روان وو اب ورته څه وایي اب ورته وایي ما نه یې ګمراهان کړي په خپله ځان هم ګمراهان کړي ولې ما پسې راتلی خدای هم پرېښه موږ پسې را روان شي الله به وایي کل ضعف هر یو له به ډبل عذاب اوس میلاوي ورونو د خدای خاطر زما رونه بچیه
مشران یې کشران یې لویه د دوزخ بیا ختمېدلو والا زندگی نه ده او که ایمان نه خلاص لاړو قسم په خدای که بیا څه شته تبۍ ده بیا دوباره بیا دنیا ته راتلل نشته دا خلک به چغې وي یا الله موږ دنیا ته دوباره ولېږه ته ګوره چې موږ څنګه عمل کوو الله به ویې ولې الم یأتکم رسولا تاسو له پیغمبران نو راغلي تاسو ته آیات بینات او احکامات نو راغلي دغه به خوراکي دغه به اوبه وي او ژبه به راکاږي ځان پسې او په سټکو به والي کېږي په دوزخ کې چغې به کې الله ته الله به جواب نه ورکوي د دوزخ چې کوم داروغه دی هغه ته به چغې کړي چې کوم مشره فرشته ده یا مالک لیقضي علینا ربک ای مالکه د هغه مالک نوم دی خدای ته سوال وکړه چې موږ په حق کې الله فیصله وکړي بس موږ مړه کړي زر کاله به ورته چغې ووایي څومره زر کاله به چغې ووایي نو زر کاله پس به هغه یو ورځ نه را هغه آواز وکړي انکم ماکثون پراته به یې دی نو بیا به الله ته زر کاله چغې ووایي فریادونه به کوي چغې به ووایي الله به جواب نه ورکوي نو زر کاله به صبر وکړي یاره الله په دنیا کې په صبر خوشحاله ده صبر به وکړو که په دې کار وشو نو بیا به خدای جواب ورنکړي نو زر کاله به بیا چغې ووایي نو زر کاله پس چې 3000 کاله په دلته تیر شو نو بیا به الله جواب ورکړي څه به وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ کوری شئ لکه سپي ته چې بنده وایي په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړې په دنیا کې خو ما ژوند درکړی و که نه نه دی راکړی ښکلی ژوند دی راکړی دی مال یې راکړی دی بچي راکړی دی روغ صحت یې راکړی دی مال یې راکړه ژوند یې راکړه مسلماني یې راله بیا موږ له خاص مسلماني راکړی دی نو هغه وخت کې تاسو د شیطان منل او د الله نه منه الله وی زما نه منل شیطان اوس ما ته چغې وهې څه به کوو زما د قسمې سخت ارواز د ختمېدو والا ژوند نشته او بیا دا چې کوم فاسقان مسلمانان دي دا به پراتی په دوزخ کې څه پته لګي 1 کال دی 100 کال دی 1000 کال دی 10000 کال دی ارب کال دی کروڑ کال دی الله ته چې څوک لږ ګناهګار دی لږ په دوزخ کې وي د دوزخ خو 1 سیکنډ عذاب الله به ورته څه وایي الله وی ځکه نه که د دنیا دا ټول عرصه ستا وي د 1 سیکنډ عذاب مقابله کې به دې ورکو که نه وی الله که ټوله دنیا زما وي د سرو زرو سپینو ډکه وي د 1 سیکنډ عذاب مقابله کې مې ورکو وی رکوټې کلمه مې دنه غوښتې وه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه کله دې کافرانو ته چې وګورم که نه ډېر خفه شم دیم دا څونه ښکلي دي څومره خشته دي د دنیا څومره هوښیاران دي ټول د دوزخ خشان او بیا چې د خپلو مسلمانانو ته وګورم ای د خدای نیکبخته مسلمان وطن کې خدای پیدا کړی ای د خدای نیکبخته مسلمان مور او پلار نه خدای پیدا کړی ای د خدای بدبخته جومات کې راته بانګ ویلې کېږي ای ظالم عالمان درته ستړي شو تبلیغ والا درته ستړي شو نیکان درته ستړي شو مستي ولې کې مه کوه د خدای خاطر وکړه مستي مه کوه نو خلک څومره مست دي غټې غټې خبرې اوچتې خبرې د کبر خبرې مسلمان ته سپک کتل مسلمان تنګول د مسلمان مال ته سترګې نشي نیولی خو چې چا د چا مال ګیر که بس دا د ما د مور پی دی قرض سودا دومره خلک پریشانه دي دا دکانداران غریبانان بل له قرض سودا ورکړي بس بیا پې منکر شي دا نه ده راکړي او که منکر نشي نو هغه په اسراف او په تبذیراتو په خواهشاتو والوځي دا ورپسې کوي در به کم دا ورپسې که نه در به کم د ډېرو دکاندارانو پیسې خلکو وخوړل او ډېرو وړو دکاندارانو د غټو وخوړل ولې ظلم کوو موږ د قیامت ورځ نه منې بچو له دنیا ښه کې نسو له دنیا ښه کې د دنیا خواهش دې واغې ټول عمر دوزخ دې ځان له ظالمه ځای کړ په دې پراپرټو کې ډېر خلک ګیر دي پیسې به دې والي راکړه
او تعالی سره ځمکه شریکه او پلان کې او پلان کې پیسې دې ګیري بیا نه ورکې ځو پسې ګرځاو پسې روزانه به پسې دروازې مخې ته ولاړ دا غریبانان دکانداران د 5,000 دکان کې چې راکوټي غریبانانو کړي دي بچولا د دې څونه خلکو باندې پیسې پوري نه ورکې د دې غټو دکاندارانو په خلکو څونه پیسې پوري دي دربه کوم چې بیا ته غواړي بدمعشي را سره بیل کوي مړه سره اسمان د خو دربه کوي او بعد دې غټو نه دا واړه ګیري بیا کو نور ولا مال نه ورکې نور بیا وګړای نه درته نو چې شل درکې نو اصل مال بدنه دي اے د خدای ظالمانو مکوي د اخرت ځان نه خرابوي پردو پیسو تسترګي مخ خړاوي پردو مال تسترګي مخ خړاوي قبر شتا تا خو بچوله او غټله قسم په خدای کدا بچین وسري په دوزخ کنه بیا بچي دا خدای لوی خطرناک روز او لوی خطرناک عذاب را روان دي نو بیا به سپارښونه شروع شي پیغمبران هم سپارښونه کوي عالمان هم سپارښونه کوي قاریان او حافظان هم سپارښونه کوي نیکان رشتہ داران هم سپارښونه کوي سبا غوی ته سزا ملاویږي او سبا سپارښونه کیږي نو دا بد عمله به سن ګناهونه ترجی الله به وباسره دوزخ یو نیر دی نهر الحیات وته وای هغه کې به ورو غورځي نو صفا بشي خدا دا سینه چې کني دا به ډیره موده په دوزخ کې خټ کېږي هغه نه پس بوزي او قبر کې به مډبيږي او د آخرت په لوی ورځ به متصدا ملاويږي اے زکات کې څوک نه ور کوي قرآن شریف کې الله څه فرمایي الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم سخت عذاب دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سرو سپین دا مال با الله راوالی او دا دوزخ په اور به گرم کی او دا مخل او شال او اړه خونلو په داغونه ورګي او دا مال با الله راوالی په دې غاله کې به وتواچي او لوی اجتهابت جوړ شي او په دې خي وخت کې په غس وخت په چکونه ولا لګي سبا وي انا مالک دستعمال ما انا کنزک دستا خزانه ما نو مال زکات ولې نه ورکوي نیک بختو بچوله ډیروي نو اصول ډیروي کل وصول ډیروي او ځان ته قیامت پرځ به د امیل د مار به د تغاله کې تا چولی کېږي وخت کې بشري قسم په خدای کړی دا بچي پکار او دا خضر پکار دا اور په تختو باندې دا اور په ګرمي کې په اور کې داغونه به ورته بیا ملایوي څومره خلک زکات نه ورکوي مما رزقناهم ينفقون الله رزق ما درکو ولې نه ورکوي زکات که صرف زکات زمونږ د مالدارو خلکو ورکولې خدای ګواه دی که په دې ملک غریب سړی پاتې حسد او بغض به ختم شي منځونه څوک نه کوي که کوي په منډه کوي ځان ته خلاصوي زکات څوک نه ورکوي که چاله خدای مال ورکړی نور ورته سترګې خړې کړي چې څنګه به یې ووایو دا څنګه مسلماني ده او چې تاسو ته کې په هغه لویه ورځ به بیا ګورو سره تا لکه دې نه خو معلومېږي ته ډېر زورور یې ته په لویه ورځ د خدای مقابله کول غواړې ته لویه ورځ جوړ نه منې ته قبر او قیامت نه منې زما ورونو دا خطرناکه ده ډېر خطرناک الله یې زموږ حفاظت نصیب کړي او خدای پاک دې دا دعا کوي نیک اعمال کوي د پیغمبر مبارک د سنت او تابعداري کوي کوشش کوي چې پردي حق در باندې پاتې نشي کوي حساب کتاب خلکو سره وکي ورکه ولې غال اخلاص کوي زکاتونه ورکوي مپرې دې پزان زکات ناموي چې مال ورکه زکات کنه مال دې کم شو کم دي شي کنه خدای زکات کې ورکه صدقه ورکه پیغمبر قسم خوري چې دا خدای زیاتای قسم په خدای چې الله زیاتای قسم مې راته وخور زه مې راته خورم زمون خلک نه ورکي زکات نه غنمو کې څوک عشر ورکي نه جوارو کې څوک عشر ورکي نه په نغد مال کې څوک زکات ورکي ټول لسیر مې خپل کور ته وړي ته ورکه وګوره چې خدای پکې برکت تلا چي کنه چي خپل غریب خور لا ورکه کنه ظالما غریب خوردی لا ورکول شي غریب رور لا ورکول شي غریب رواره لا ورکول شي غریب ماما لا ورکه د ماما زوی لا ورکه ترور دی غریب دا ورکه د ترور زوی لا دی ورکه لومبي حق د خپل رشتہ دارانو دی
د خپلو غریبانانو ګاونډیانو دی. دا مدرسو کې چې کوم فقیران مسکینان سبق وایي لنګر یې نشته دیله ورکه زکاتونه ورکوئ ښه نیک اعمال کوئ دعا وکئ چې خدای د قیامت دا لویه ورځ په مونږ اسانه کړي. یا الله تا ته سوال دی خدایا تا ته لاس نیمجي دا زمونږ دلته رجم یو ملګری دی ماسټر صاحب د دې شیرپا او د شاخ مور یې وفات شوي د څو ورځې شوې دعا وکئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او زمونږ دلته دی بادرخیلو په دې کندي کې جان محمد وفات شوی هغه ته دعا وکئ چې پروردګار یې مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. او د میروزو د کندي میر عالم وفات شوی دی د معروف د کندي اعظم خان استاد رور مازولا کاکا وفات شوی دی د برخټ عبدالرحمن وفات شوی دی. غرټ کورونو کې پرون یو زنانه وه د ټولو ته دعا وکئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. معراج الحق بیمار دی په اسپتال کې دی د سیزو د کندي شمشاد استاد کور والا بیماره ده او دا قاسم جان غریب بیمار دی. ټولو ته دعا کوي څومره بیماران دي الله د ټولو روغ صحتونه او شفا نصیب کړي او چې څومره مردگان د ما نومونه واخیستل الله ټولو بخي الله د ټولو وارثانو له صبر ورکړي خدای زمون ایمان نصیب کړي. زما سره دوستان دي هغوی دعاګانې غوښتې دي او بل دوست مې دی پېښور اوس یې ما سره په ټېلیفون خبرې وکړې په خپله هم بیمار دی حاجي تیلا محمد صاحب مور هم بیماره ده دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. زمونږ د جمع نجیب الله خان دی هغه بیمار دی هغه ته هم دعا وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. یو بل بیمار دی هغه هم راته ټېلیفون وکړه دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي. زما دوستان دي په دې پنډۍ کې هغوی ته څه مشکلات دي او جاوید صاحب یې نوم دی او هغه ته څه غریب پیسو څه د لین دین څه مشکلات دي ورته او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک هغه مشکلات په خیر باندې بدل کړي الله د هغه پریشانونو په امن و امان کې وساتي. بعضې نور دوستان دي زه نومونه نه علم ما ته لږ نامناسب نن هم د بونیر زمونږ یو حاجي صاحب راغلی و ما ته به جمعه کې راته خامخا دعا وکړه د دې کونډو بیماري ده دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت او شفا ورکړي. بعضې بار ملکونو کې زمونږ دوستان دي هغوی دعاګانې غواړي او که نه هم غواړي نو موږ سره ډېر اخلاص کې محبت مینه ساتي ټولو ته دعا وکړئ چې الله والا د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي الله د پریشانو مصیبتونو نه وساتي. مسافرو ته دعا کوئ چې خدای سفر د مشکلاتو نه وساتي خدای پاک مریضانو له روغ صحتونه ورکړي شفا ورکړي. دا ډینګي ویرس زیات شوی دی دا ماشي والا دعا کوئ چې خدای ټول مسلمانان چې کوم پکې بیماران دي الله روغ صحت ورکړي الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. یا الله زموږ ایمان نصیب کړي خدای زموږ ایمان نصیب کړي د زوال د ایمان نه مو ساتي خدای د قبر د عذاب نه مو ساتي ازل قدن د سخت نه مو ساتي د قیامت دروازې د سختو نه مو ساتي او پروردګاره د دوزخ د سختو عذابونو نه مو ساتي. یو بل بني آدم دی اوس یې ما ته وایي چې په جمع کې ورته دعا وکړه ماشومه ده هغوی ته څه پریشانۍ دي او څه مشکلات دي دعا وکړئ چې خدای پاک مشکلات په خیر بدل کړي پریشانی خدای په خوشحالو باندې بدل کړي او د فتنو آفتونو مصیبتونو خدای په امن کې وساتي. بچو دپاره دعا وکړئ چې چا اولاد دي الله نارینه اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد دي الله نارینه اولاد ورکړي چا رښتینې صالحه رشتې ورکړي. خدای ته موږ د رسول الله مبارک د سنتو تابعدار کړي خدای د پیغمبر مبارک په سنتو عمل نصیب کړي. د چا په کورونو کې فرشتو کې روانې دي خدای روانې په روغو بدل کړي الله په اتفاق بدل کړي. کم ملګري د لرې لرې ځای له زموږ د جومات ته راځي هغه د سوات نه او د بونیر نه د یو ځای بل ځای پېښور نه راځي خدای ټول له په یو یو قدم اجرونه ورکړي ټول له د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي ټول د پریشانو آفتونو نه په امن کې وساتي. زموږ په دې زرباب کلی کې بل زموږ یو ډېر ښه قریبي دوست و هغه وفات شوی و د هغه څه نوم یې دی خالد خان هغه ته دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. د مور بیماره ده کور والے بیماران دي ټولو ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي الله ټولو مردگانو بخي ته زموږ نه راضي شي او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین. امام نه مخکې سجدې رکوع بالکل نه دی سخته ګناه ده پکې. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د امام نه مخکې رکوع سجدې لدی یا پاسیږي وی دې نه یریږي چې خدای ولا سر د خر په سر بدل کړي سخت جرم دی داسې به بالکل نه کوي. امام په دویم چت کې ودرېږي ښکته چت کې چې کوم مقتدیان د امام نه مخکې چې ولاړې مونځ یې نه کېږي یا امام ښکته چت کې او مقتدیان بره ولاړي او د امام نه مخکې مونځ نه کېږي امام نه مخکې به نه ودرېږي امام نه وروسته به ودرېږي. او دا د موبایل باندې دا بعضې خلک دا اکاونټ وباسي نو هغې کې بیا ولا منټونه پرې ورکوي دا ګناه ده. او که موبایل باندې قرض راغواړي
نو خیر دی هغې کې څه نشته بعضې ملګري چټونه لاریګري دعاګانې غواړي الله دې د ټولو دعاګانې قبول کړي